په سلامونو نیکې هیلو مو هرکلی کوم دوستانو خدای دې وکړي چې تاسو به هم زموږ په شان روغ رمټ او د صحت پر جامو کې به پټ استئ. دوستانو په دې ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شئ هینډ رایټینګ لیکل په ویډیو کې څنګه کولی شو وکړو، یعنې تاسو خپل نوم لیکئ د ویډیو په آخر کې یا د ویډیو په سر کې تاسو د خپل چینل نوم لیکئ د ویډیو په سر یا په آخر کې چې کله تاسو خپل چینل نوم لیکئ هغه د پنسل په شان سره ولیکل شي، یعنې مثلا عین شان کې تاسو چیرې کتلي په بعضې ویډیوګانو کې اکثریت ویډیوګانو کې نن سبا خلک ډېر دا کار یا دا طریقه استعمالوي چې هغه کله خپل ادرس یا کوم نوم لیکي نو هلته د پنسل نشان یا د قلم نشان وي د هغې په واسطه سره هغه لیکي. نو دوستان دا ټول په دې ویډیو کې درته ښایم دوستانو چې مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ له ملګرو سره هم شیر کړئ دوستانو که دا کومه ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې سره سبسکرایب بټن سره ضرور ووهئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن هم کېکاږئ تر څو هر ویډیو زموږ تاسو ټول نه مخکې ورسېږي. نو زه دوستانو ګورو چې دا څنګه کولی شو په خپل موبایل کې د کینماستر په واسطه باندې دا موږ تاسو دا کار جوړوو یا دا ویډیو جوړوو. نو دوستانو راځئ شروع کوو چې څنګه کولی شو په کینماستر کې د هینډ رایټینګ لیکل څنګه ایډیټ یا جوړولی شو. نو دوستان ټول به مخکې تاسو راسئ خپل کینماستر به راخلاص کړئ. کله مو چې کینماستر راخلاص کړو دوستانو کینماستر دوستانو کله چې تاسو راخلاص کړو دوستانو تاسو به دلته به د پلیس کن باندې کلیک وکړئ دوستانو تاسو به دا ورته انتخاب کړئ. کله مو چې انتخاب کړو دوستانو دلته به تاسو راسئ بیکګراوند ته تاسو کولی شئ دوستانو په دې کې هر قسم بیکګراوند تاسو انتخاب کړئ ورته یا تور یعنې تاسو خړ سپین سور زیړ هر قسم کولی شئ تاسو ورته انتخاب کړئ. خو زه راځم ټول نه مخکې دلته راځم او سپین بیکګراوند ته انتخاب کوم. کله مو چې دا انتخاب کړو دوستانو دا به زه راوړم دومره اندازې پورې دلته صحیح شو. کله مو چې دا راوړو دوستانو دلته به زه دلته راسم په دې ټیک علامه یا ټیک مار باندې کلیک وکړم. دوستانو دې وروسته به دوستانو زه دلته راشم لایر ته. کله چې لایر ته تاسو راغلل دلته به راسئ په ټکسټ باندې به کلیک وکړئ. مثال دلته به تاسو د خپل چینل نوم ستاسو خپل نوم د هر چې نوم چې تاسو غواړئ ورکړئ نو تاسو کولی شئ هغه دلته ولیکئ. نو زه راځم دلته فشټو آنلاین ټچ ورکوم. صحیح ده. نو دې باندې ما کلیک وکړو دوستانو اوس موږ ته دلته کوم هغه چې د هغه نه ښکارېږي ځکه چې د موږ د بیکګراوند کلر هم سپین ده او د کوم لیکل هم چې کړي دي دې کلر هم سپین ده. نو زه دلته راځم دوستانو دلته کلیک کوم او دا دلته بلک یا تور کوم. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته راځم په د ډبل ای آپشن چې دی دغه دلته زه سټایل انتخابوم. زه راځم دوستانو دلته بولډ کوم او سټایل هم ورکوم. کله مو چې دا ورکړو دوستانو راځم بیرته دلته کلیک کوم او دا لږ شانتې وړکۍ کوم. صحیح ده. دا هم داسې راوړم دوستانو تر دې چې پورې صحیح شو. کله چې دا راوړم دوستانو دا هم ټیک راوړم صحیح شو. هغه وروسته به دوستانو زه راشم دلته به دوستانو تاسو به په دې خپل ټیکسټ باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو عین انیمیشن ته راسئ. صحیح ده. کله چې تاسو عین انیمیشن ته راغلئ نو تاسو به دلته دوستانو راشئ انیمیشن ته به تاسو دلته راسئ دوستانو د رایټ بخښنه سره ویف رایټ آپشن ته به تاسو راسئ. صحیح ده. دا ریټ آپشن به تاسو دوستانو داسې راوړئ دلته تاسو ته ښیي د سایز به تاسو یعنې د دې دا کوم هغه چې تاسو دلته چینج کولی شئ. یعنې زه راځم په دې اندازه باندې دا په دې اندازه همدلته پرېږدم. صحیح ده. کله مو چې پرېښودو دوستانو دا به داسې تاسو به دغه انیمیشن کې تاسو به دا په دې اندازه باندې پرېږدئ یعنې 6.5 تاسو په دې اندازه پرېږدئ تاسو لیکل به په دې اندازه باندې روان وي. صحیح شو. تاسو چې اوس کله داسې وکړو نو دوستانو هغې نه وروسته به تاسو په لایر باندې کلیک وکړئ. دې وروسته به دوستانو تاسو میډیا ته راسئ. کله چې میډیا تاسو به دوستانو دغه یو PNG هینډ یا لاس کوم هغه چې د تصویر چې دی دا به تاسو ګوګل نه راډاونلوډ کړئ. که چیرې تاسو راډاونلوډ کړئ خبره که چیرې راډاونلوډ کړئ د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به ما تاسو ته لینک کې کولی شئ هغې ځای تاسو په ډېره اسانۍ سره د لاس یا ستاسو فین هغه هر قسم چې تاسو غواړئ راډاونلوډولی شئ له ګوګل نه. نو دا هم راوړو دوستانو تر دې اندازې پورې داسې راوړو. هغې وروسته دوستانو راځو داسې تاسو کولی شئ د دې سایز غټ کړئ د دې کم کړئ. نو داسې دوستانو دلته به راشئ تاسو کله چې تاسو په دې خپل دغه باندې کلیک وکړو لیکلو باندې نو لیکل تاسو ویل نو زه راځم په تصویر باندې کلیک کوم. کله چې تصویر باندې کلیک وکړو تاسو به دا په دې اندازه باندې ودروئ او دا هینډ به راوړئ دلته به ودروئ. صحیح شو. کله مو چې دې ودرول دوستانو هغې وروسته به تاسو به دا کلیه آپشن چې دی تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو به که راسئ داسې نور مخ ته راسئ او 2 حروفه
او دا PNG به راواخلئ همدلته به یې ولګوئ. دلته به تاسو بیا همدا کې آپشن دلته مخامخ تاسو ته ښکاري دغه سره علامه یې پرې راغله تاسو به هم اتوماتیک هغه لګېږي تاسو به بیا هم داسې راسئ لږ حروف او دا به تاسو بېرته داسې راوړئ په دې ژبې ولګوئ دلته به بیا ستاسو کی ولګېږي بیا به داسې دوستان تاسو راسئ بیا به د دې ژبې راوړئ ستاسو کی یا د کلي آپشن به بیا ولګېږي یا بیا به تاسو داسې راسئ دوستانو تاسو ډېر په احتیاط باندې زه دوستان تاسو ته ویډیو جوړوم له ما نه به څه راسه لږ غلطیا کېږي خو تاسو به ډېر دقیق کوئ ځکه چې تاسو خپل ځان لپاره جوړوئ نو باید چې تاسو ډېر دقیق دا کار وکړئ نو دوستان دا به تاسو بیا داسې راوړئ هلته به تاسو ته کې یعنې قدم په قدم باندې لګوئ همدلته به تاسو بیا راشئ هغې نه وروسته به تاسو کې بیا راواخلئ همدلته به ولګوئ بیا به هغې جنرال سره راسئ دوستانو دلته به تاسو خپله کې ولګوئ بیا به راشئ دوستان تاسو به هم بیا دلته کې ولګوئ هغې نه دوستان تاسو راشئ بیا به هم دلته کې ولګوئ بیا به دوستان تاسو هغې نه بیا دلته کې ولګوئ داسې نه بیا دوستان تاسو بیا دلته کې ولګوئ هغې نه بیا تاسو دلته کې ولګوئ بیا به ستاسو داسې راواخلئ تر دې چې پورې بیا تاسو خپل کې ولګوئ صحیح شو نو بیا به هم د جي پورې واخلئ نو دوستان دا تاسو ولیده په دې اندازه سره صحیح شو لکه موږ اوس تاسو ولیده تاسو به په دې رقم سره کولی شئ دوستانو سټیپ بای سټیپ تاسو به دا رقم کې لګوئ دا کې آپشن باندې به تاسو مخ ته ځئ اوس راځو موږ د PNG کوم تصویر چې دی هغه به دلته موږ دوستانو دا فلوټینګ دوستان تاسو وینئ فلوټینګ آپشنز کې به تاسو دا PNG چې دی دا ولګوئ صحیح ده کله مو چې فلوټینګ کې ولیکئ دوستان تاسو به وینئ هایلایشن لکه تاسو څنګه چې لیکئ په هماغه قسم به تاسو دلته لیکل کېږي نو دوستانو په دې سره تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره هینډ رایټینګ لیکل یا تاسو لاسي خط ولیکئ نو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره د خپل ځان لپاره د چینل لپاره فیسبوک لپاره د هر څه معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ له دې استفاده وکړئ دوستانو ډېر زبردست خوندور شی ده دوستانو دغه به د موږ ویډیو تر دې چې پورې وه تر بلې ویډیو چې بیا ستاسو سره حاضرېږم نو د الله په امان ښې چارې ولرئ